د یادې جامعې یو تن استاد مفتي محب الله محبوب فاضلانو ته په خپله توصیه کې وویل چې موږ او تاسې باید د قرابت لپاره معیار علم او کمال وګرځو، نه قوم او قوم پرستی. د همدې څنګه یو بل تن استاد الشیخ عبدالبصیر حقانی وویل چې فاضلان باید د یاد جامعې سره خپله پوره همکاري وکړي، ځکه فاضلان د همدې جامعې په برکت د علم تر لوړو درجو رسیدلی دي. د زیاته کړه چې فاضلان به د دې ملت خدمت کوي او هیڅ ډول کمزوري به د ملت په خدمت کې نه کوي. په سمینار کې د جامعې د علمي او فاضلانو چارو مرستیال الشیخ محمد یوسف رحمانی وویل چې د ټولو امورو په سر کې تقوا ځای لري، نو موږ او تاسې باید تر هر څه لومړی تقوا، دوهم ادب او دریم عاجزي اختیار کړو. د تخصصاتو رئیس مفتي حبیب الرحمن ابو زبیر وویل چې فاضلان باید داسې عمل ونه کړي چې خلک د نظام او د دې جامعې څخه نفرت وکړي، بلکې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي ترڅو د ټولنې نور وګړي هم د علم زده کړو ته تشویق سي. وروسته کې د جامعې عمومي رئیس مفتي تاج محمد صهیب صاحب فاضلانو ته وویل چې تاسو اوس د عملي خدمت میدان ته ځئ، نو باید خپلو خلکو ته په صداقت سره خدمت وکړئ.